ستا خو د خوبونو تعبیر بیا جانانه سم شولو دغه یو تربور چې بل تربور ته غاړه ورکړله سلامونه او احترامات نیکې هیلې فیرزوینې مو منئ ګرانو کتونکو نن یو ځل بیا ستاسو ورور له محمد شیره د تاسو په درانه چوپړ کې حاضر شوي یو ګرانو کتونکو نن مو درته یو بل تکړه شاعر د افغانستان د ختیځ زون د ژورنالستانو د شورا رئیس ښاغلی شفیق الله مملوال صاحب مېلمه کړی دی د ښاغلي مملوال صاحب نه به خواږه شعرونه اورو نو له هر څه دمخه مملوال صاحب ته په خپرونه کې ښه راغلاست وایو مملوال صاحب په خیر راغلی الله مو هر کله راغلی ډېره مننه مملوال صاحب له تاسو نه چې زموږ بلنه مو منله او له موږ سره مو ناسته وکړه موږ ته به خپل خواږه شعرونه اورئ نو مملوال صاحب کتونکي په تمه دي چې ستاسو خواږه شعرونه اورئ نو څه مو چې ورته تیار کړي وي په مینه یې درنه ووایم چې کې اول شی به درس درته چې عنوان دی چې مسلمان یم مسلمان یم یو ساده غوندې انسان یم بل څه نه یم او د وختونو یو داستان یم بل څه نه یم او معاهدې مې د دشمن سره نه کېږي معاهدې مې د دشمن سره نه کېږي او ټوله ډار د اکبر خان یم بل څه نه یم ډېره او لار وړکی مسافر یم سرګردانه او لار وړکی مسافر یم سرګردانه زه روان په بیابان یم بل څه نه یم او منزلونه به مو کله سر ته رسي منزلونه به مو کله سر ته رسي او د بس په تمه د کاروان یم بل څه نه یم او ځینو ځینو یم همیش په کاڼو ویشتی ځینو ځینو یم همیش په کاڼو ویشتی د یو څو تنو ساروان یم بل څه نه یم او آخر خدای به مو وطن راته سمسور کړي آخر خدای به مو وطن راته سمسور کړي غلیمانو لره تندر د اسمان یم بل څه نه یم او ډېر کلونه مې که بل وطن کې تېر شي ډېر کلونه که مې بل وطن کې تېر شي بیا هم وایم چې افغان یم بل څه نه یم او بل څه نه یم بل څه نه یم مملوال یم بل څه نه یم بل څه نه یم مملوال یم په هر وخت کې مسلمان یم بل څه نه یم په هر وخت کې مسلمان تا یو دوه بیته د همدغه غزل په تاثیر باندې ډالۍ کوم چې هغه راغلی و ماته یې ښودل قبرونه هغه راغلی و ماته یې ښودل قبرونه او دا لیونی و په خپل لاس یې جوړول قبرونه او ځمکه کې دومره ډېر پراته و چې حساب یې نه و ځمکه کې دومره ډېر پراته و چې حساب یې نه و پاس مې چې وکتل اسمان کې ځلېدل قبرونه نو ډېره مننه مملوال صاحب چې زموږ بلنه مو منله مونږ ته مو وخت راکړو نو په آخره کې خپرونې کتونکو ته کوم پیغام لرئ تاسو نه هم مننه چې راغلئ زموږ سره دلته په دې ټغر باندې کېناستلې او مونږ سره مو دا د شعر باره کې خبره وکړه مونږ خو د شعرونو نه دي خو ګډ ماشرونه یې کړي خو مونږ یوازینی ارزو دا ده چې مونږ د راتلونکي نسل ته د ځوانان نسل ته داسې یو ښه پیغام ورکړو چې ځوانان تعلیم ته مخه کړي تعلیم وکړي او تعلیم ته یې وهڅوو مونږ ورته د ژورنالیزم کورسونه جوړ کړي ځوانان تربیه کړو تقریبا مونږ په دې 2-3 کاله کې 15-14 کسه ځوانان تربیه کړي دي په مونږ باندې کړي دي مونږ یوازینۍ هیله دا ده چې زمونږ وطن دا 40 کاله جنګونو ځپلی دی زمونږ وطن په هره برخه کې ویجاړ شوی دی او دا بیا رغونې ته ضرورت لري مونږ غواړو چې د خپل هېواد په ځوانانو باندې په راتلونکي ځوانانو باندې ورغوو او دوی ځوانانو ته یو څه ور یاد کړو چې د افغانستان په درد وخوري او افغانستان کې ارامي او سوکالي راشي او دا زموږ هېواد سرلوړی اباد وشي ډېره مننه مملوال صاحب ستاسو له پیغام نه نو ملګري ګوري الله دې تاسو باندې هسته همیشه ژوند لري او پاک الله مو سپارو سلام علیکم